په ځوان وفات شوی دی. یوازې یو لور د نبی علیه الصلاة والسلام چې د نبی علیه السلام نه وروسته په شپږ میاشتې کې وفات شوی ده، هغه څوک ده؟ هغه فاطمه الزهرا ده. فاطمه الزهرا ده. سلامه علیها. د هغې ورته رسول الله سلام مخکې ورته بشکوني هم کړی چې اول اولاد به مې ته راځي. ښه اوس ګوریا، اوس دغه درې لورانې چې دي، رقیه ام کلثوم دا یو عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته په نکاح ورکړي دي. په لورانو په دې سیرت کې به درته راسي. فاطمه الزهرا رضی الله عنها علي حیدر شیر خدا رضی الله عنه ته په نکاح باندې ورکړي وه، او زینب رضی الله عنها له بعثت نه مخکې په مکه کې یو بل چاته ورکړی چې په خپل ځای کې به یې ان شاء الله تفصیل درته راسي. نو د نبی علیه الصلاة والسلام درې زامن دي، دوه زامن له خدیجې رضی الله عنها نه، یو زوی له ماریه رضی الله عنها نه، او درې څلورې لورانې دي له خدیجې رضی الله عنها نه. دا ټول اولادونه د نبی علیه السلام په ځوان وفات شوي دي، یوازې یوه لور د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته وفات شوي ده. درېیم زوی څه نومېده؟ ابراهیم نومېدل. قاسم. اوس دلته یو بله خبره م یاد وساتئ. ګورئ مسلمانانو، د بعضې د تاریخ په کتابونو کې د نبی علیه الصلاة والسلام د اولادونو نومونه لقبونه راغلي دي. بعضې علما وایي چې د نبی علیه السلام 5 زامن وو. څو؟ 5 زامن وو. لیکن دغه عبدالله نه ده، دا عبدالله چې دی فاطمه رضی الله عنها سره یو ځای پیدا شوی ده. د دې دوه لقبونه نور مو، یو لقب دی طیب بل لقب دی طاهر. دا لقبونه دي د عبدالله علیه السلام، د نبی علیه السلام د دوم بچی. که کوم کې سیرت کتاب کې درته راغلل چې د نبی علیه السلام یو زوی طیب نیمیدو یا بل زوی طاهر نیمیدو، نو د تاسو په ذهن کې به دا خبره پرته وي چې دا د عبدالله لقبونه و چې کوم د نبی علیه السلام دوم بچی و. بشک. جزاک الله. خلاص ان شاء الله. بالکل. دا د نبی علیه الصلاة والسلام تر اول نکاح پورې، تر 25 کلونو پورې دا بعضې مختصر ځایونه په ذهن کې یاد وساتئ. بیا د نبی علیه الصلاة والسلام په راتلونکي سیرت کې به بعضې نورې خبرې وي چې له دې سره یو ځای درته راځي او ورباندې پوهېږي. اللهم جزاکم الله خیر. وبارک علی حبیبنا ورسولنا محمد صلی الله علیه وعلى آله واصحابه اجمعین. او د دې بعضې خبرې پاتې دي چې په کوم کال عبدالله پیدا شوی، په کوم کال باندې زینب، دا به وروسته درته ښیمه، ځکه دا خو ما اوس اجمالي درته وښودل. په 25 کاله کې د نکاح وکړه، د نبی علیه السلام اول بچی څوک پیدا شوی ده؟ اول بچی قاسم پیدا شوی ده. بیا د یو کال په وخت تېرېدو سره بیا زینب پیدا شوی ده، بیا بل بچی، بیا بل بچی، بیا اولادونه یې درته ښیمه ان تر عبدالله علیه السلام پوری. اله العالمین دې موږ تاسو حقیقي امتیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړي، او اله العالمین دې د رسول الله حقیقي پیروي را نصیب کړي. آمین. همدومره به بس ان شاء الله. الله دې اجر درکړي قاري صاحب. خوندور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا نه قاري صاحب راځي هغه سکرین راته جام دی. دا نه قاري صاحب راځي نه دلته دغه د ریپورټونو سلسله تاسو ما ته کله کړو چې قاري صاحب حوصله کوه. دا دومره بې شرفه د کلیسا مزدوران دي د رسول الله په سیرت باندې په خدای قسم ریپورټونه وهي. بالکل قاري صاحب. دا ما چې اعوذ بالله وویل، خو یوارې هغه یو کته غورځار کړل، بیا یا بل کته غورځار کړل. پس ګوریا دلته هغه دلاور مخکې وویل وایي دغه لایف لیک در سره دغسې کړي هغسې کړي. نو ما ورته ویل په غیرت باندې به خپل په داسې غیرت به خپلې خپرونې کوو. ای منافقینو مفسدینو، ای د کلیسا مزدورانو او جاسوسانو، د خدای په ذات مې د قسمې په خپل غیرت او ایمان باندې به څه وسو طاقت مو دا خپرونې به کوو. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. اواز خوندور نو عمر جان. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. نظر دې وکړ نه بلد راغی.
هغه 800 مرکزونه په کوم ځای کې و؟ هغه ځای څه شي نومېدو؟ هغه 800 مرکزونه سپیکي وو. دشت برچی. دشت برچی. دیدار وکړئ قاري صاحب، دیدار وکړئ. لا حول ولا قوة الا بالله. د زړه سره داسې خو به نه وي، نورې خو به دې سر نه وي ورښکاره کړی. عبدالرحمن صاحب ستړي نه شي. ماښام باندې لږ لږ سر ښکاره کړي چې عکس مې درلېږلی. الله مسلط. بابا عبدالرحمن صاحب په خیر رسیدلی یاست؟ السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. ما ته ټول شیشه تیاره ده، کسان نه وینم خو ټول ته سلام وایم. الحمدلله ورسېدم. مننه. علیکم السلام. خلایف سم نه ده د ما ابابیل نه سره داسې یو درز یو روباسي او دغه د ملحدینو زړونه هم ښه ور وسوځوي او داسې سم یې برابر کړي. الله اکبر. ښه خیر الحمدلله چې سفر مو په خیر راغلی ده او په خیر سوی ده. ګورې دا بعضې خبرې دا در سره یادې کړي، دا بعضې خبرې چې دا د خپل پیغمبر صلی الله تاسې د الله په ذات قسم دا اوس تر 25 کلونو موږ د نبي علیه السلام را رسېدلی یو. په دې ژوند کې چې کله د نبي علیه السلام واخیستلی سي یوه خاطره د نبي علیه السلام د ژوند درته رایادېږي که نه رایادېږي؟ بالکل قاري صاحب. وقاري صاحب الحمدلله. قاري صاحب محترم. د عطا خان کوچی دغه ځزو بزخیزي هغه ستوني کې چاره نیولې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بال الحمدلله قاري صاحب محترم. او داسې د غیرت الحمدلله وایسه خدای مو غرق مه کړه. د کلیسا مزدوران ټول په ما پسې لګېدلي دي، غاړې دي تاسې خرابې دي. په کمپنۍ کې وو چې زه ژوندی یم بریتونه تا وویه. الله اکبر. الله دې په عمر برکت کړي قاري صاحب. الله دې دین دښمنانو دپاره هم لوی عمر درکړي. الله مو قدرمن سرلوړي کړه. په خدای قسم چې ژوندی یم بس جګ سرونه ګرځي که د رب رضا وه. جګ سرونه ګرځي، داسې جګ سرونه ګرځي. او که کله له مخې نه درنه لاړلمه بیا فقط په تهجدو کې دعاګانې راپسې کوئ. والله دښمنان روان کړي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر دا سر می دی الله په ذات قسم که څوک راته توره بې ټیټ کړي چې داسې واخلي رانه، خو بل څه په الله قسم که ټیټ کړي. دا یاد وساتئ. الله اکبر. ان شاء الله بشک دا یاد وساتئ. او چې هر څومره د رضالتونو خباستونو ته زور ورکړي او دا سر که کله وخت د رسول الله تر صحابه و قربان نسو، دې سر ته بیا سر مه وایاسته. الله اکبر. دا یاد وساتئ. دا نو الله جل وعلا مو سرلوړي کړه. دغه د سیرت خپرونې ډېر دغسې زده یې کړي، له خپلو بچو سره، له خپلو فامیلونو سره، له خپلو اولادونو سره. ډېرې ګوري اوري تکرار نه ګوري. خدای جل وعلا مو سرلوړي عزتمن او قدرمن کړه. ښه نو چې دا لیک دا غیرت در پکې پیدا شي. دا موږ چې په دې میډیا کې دومره بې غیرته یو، په دې میډیا کې چې څومره پښتانه دي بې غیرته دي او بې حیا دي او ټول عمر په دې مردګاوي او د وسي او د لیګي سره را یو ځای وي، نو لیک به دغه بې حیایي الله جنې لرې کړي. لیک به دا د وسي او دا د لګي. ګوریا تاسو په دې ځای کې یو عجیبه خبره درته وکړم. یو عجیبه خبره. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اوله نکاح وکړل او خدیجه رضی الله عنها طلب د نکاح جنې وکړل. د موږ دغه خلق په دې میډیا کې د رسول الله د سنتو مخالفت کوي، که یو انجلي راپسې میینه سوه یا تیرې نام یا په ګیرو کې نقشې یا د لونډګانو د لوپرانو په شکل د رسول الله ګوري. د رسول الله سیرت د هرې خبرې داسې ګوري ورته متوجه کیږي. نبی علیه الصلاة والسلام الله جل وعلا چې دا عظیم مقام ورکړی موږ تاسو ته دا پکې را زده کوي. نبی علیه الصلاة والسلام امانتدار و او د الله په ذات قسم 90% تاسې پښتنو ته وایم له خپل پیغمبر سره خائنین یاست. بشک د خپل پیغمبر له صحابه سره خائنین یاست. د خپل پیغمبر له ناموس سره خائنین یاست. دوکه‌باز یاست. زه دلته اوس د تاسو د یو لیډر غیبت دې زه دلته وکړم، په تاسې بیا ښه لګېږي که نه لګېږي؟ د یو لیډر، د یو رهبر، د یو رئیس جمهور چې پکښنجلو خو دې دا کمنټونه داسې کتار سي.
لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او د نامو شپه ورځ توهین دا روافض او مجوسیان کتابونه د دوی ډک دي موږ ته څه وایي ما وایي دا دې باندې وایي کار مه لره. بالکل قاری صاحب نن مې یو ویډیو کتله قاری صاحب د محمد صاحب یو دقیقه هغه د یو چا خبرې وکړلې د سیب سي هغه د دین دښمنان راپورته سول کنځاوې وکړې او ته څنګه د بابا اواز کوي. ښه رسول الله صلی الله علیه وسلم پروا نه کوي رسول الله پروا نه کوي. الله اکبر الله اکبر. دا لوی درس یې دا و که نه لکه ما چې ځینې وخت دا ستا د خبرې مطابق وایم چې دا خلک تېر انعام ورته جوړ کړي ځینې کې شټیلونه وکړي او پیسې یا موټر داسې شو شا کې کنه ګوره خدیجه رضی الله عنها ته څونه د بچیان څونه مالداره کسانو ته د واده وړاندیز یې ورته کړی خو نه یې ومنلی سرداران چې څومره خالته چې رسول الله سلام هغه امانتداري یې وکتل هغه دغه یې وکتل اخلاق یې نبي علیه السلام په دې وخت ابابیل جان په دې وخت کې نبي علیه السلام شپني کوله ګوریا نن د مو خلق څه شي دي نن امانتداري په موږ کې کوم ځای ته ورسېدله درواغ قسم امانتداري وفا اخلاص صداقات کوم ځای ته زه سبا به زه یو خبره د نبي علیه الصلاة والسلام هغه رانه پاتې سول د نبي علیه الصلاة والسلام په سیرت کې راځي سبا به انشاءالله په سیرت کې م درته وکړم یو کس ده دی ورته وویل چې ته دلته ودرېږه زه ځم کار مې ده هغه به راخلاص کړم بېرته درته راځم کار مې در سره ده هغه سړی چې لاړل له یاده یې ووتل 3 ورځې تللی و هغه کس نبي علیه السلام په هغه ځای ورته ولاړو 3 ورځې بعد چې راغله نبي علیه السلام په هغه ځای لا ورته ولاړو. الله اکبر. یوازې نبي علیه السلام دا خبر ورته وکړه وایي ډېر دې په تکلیف کړله ما موږ ته راسه له همدغه پیغمبر سره بې وفا په دروغو یې ځانونه امتیان بولو په دروغو یې په سنتو عمل کوو. بشک اوس ګورئ همدغه وروسته په دې سیرت کې به درته راځي زړونه به مو درته یخومه زړونه د رسول الله په سیرت انشاءالله د تاسې د الله په ذات قسم دلته دا ټول چې په نامه مسلمانان یاست او واقعي مسلمانان یاست د رسول الله پیشن خوند درکوي که د غربیانو پیشن خوند درکوي رسول الله نبی علیه السلام روزي مولي د روزو ځای دا نه ده محترم ډیره ښکلې خپرونه د نبي علیه السلام خپرونه وه د موږ یو خورکۍ یو دمي مرض وفات کړله نو هغې ته واړه اولادونه ترې پاتې سو لږ دعا ورته وکړه چې اولادو ته الله صبر ورکړي او هغې دپاره هم دعا وکړه. ښه اله العالمین دې ورباندې قبر منور روښانه وګرځوي اله العالمین دې بندګانو ته صبر جمیل ور نصیب کړي اله العالمین دې مغفرت ورته نصیب کی اله العالمین دې قبر سوال او جواب ورته آسانه کړي اله العالمین دې ورته سوال او جواب آسانه کړي امين. خبره دلته د نبی علیه الصلاة والسلام هغه پاس چا کامره درته خلاصه کړله مفتي نه ده درته خلاصه کړي بشک سنت باندې عمل کړو مفت نه. اوس ګورئ رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د موږ تاسو دپاره نن څه وایي د موږ ځوانان وروره دغه نیم پرتوګ چیري نیم پرتوګ راپورته یا یې دغه منګوټې پکې ښکاره کېږي اوس ښځو داسې پتلونونه اغوستلې داسې هله د اوسانو د لګانو تاسې هم ځانو ته د رسول الله امتیان وایست دا کوم بې عزته سپک نه دي دغه ښځې چې ایخوا دیخوا روانې کړې وي مبارک ته قربان دي در دې تارونو سمه تر دې سنتو. اوس دلته خبره دا ده الله قرآن کې وایي لقد جاءكم رسول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه ښه نمونه ښه پیشن د ما په پیغمبر کې د تاسو دپاره دا د موږ باندې لاړ سي د انګریزانو د سپو په شکل یو ورګیري ورسره جوړ کړي په خدای قسم ما یو وخت دا کسونه درته ښکاره کړي خفه کېږي ما د انګریزانو یو قسم سپي دي کویټ ورته وایي کمیټ ورته وایي داسې یو نوم ورته اخلي داسې خولې دي نه داسې بالکل خالص دا ځای تور وي عمر جان لیک به مو خو ورباندې پوه کړم که کله په مخه باندې درغله د ما دا خبره به در یادېږي په همدغه شکل باندې نن خلقو دا خپل ګیرې ورسره جوړې کړي دي داسې
بالکل هغه د انګریزي بیا ورته قاري صاحب دوی بیا ورته فرانسوي سټایل وایي. خو فرانسوي سپیم کنه همدغسې دغه لري. بشک بالکل دا دی یو. اوس یعنې زه دغه د رسول الله امتیت درته وښیم. موږ چې د باندې لاړ شو نورو هېوادونو ته، چیرې پتلونان واغوندو، د بدماشانو سټایلونه وي، بدماشي وي، ورو په ټیک ټاکونو کې اوس له موږ یو یو بل نه سر پرې کوو. دا ډوزماران به مو لیدلي وي، دا د اوسانو دلاګان، دا بلا وي. قاري صاحب اوس ګوري الله وایي چې ښه نمونه ښه پیشن د ما د پیغمبر په پیشن کې ده. موږ څه وایو؟ والا دا د نن زمانې پیشن نه ده، د نن زمانې الله اکبر د محمد رسول الله تر پیشن مو قربان کړي. بشک د محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم تر پیشن مو قربان کړي. دغسې ماشاءالله ماشاءالله. عطا خان جان آواز می درځي که دته آواز نه ورځي. الحمدلله. نو ښه نمونه د رسول الله په ځان کې پیدا کړي. خوراک، لباس، چیخاک، ناسته ولاړه، دا په دې باندې برابر کړي. ښه ځانونه جوړ کړي، نه درته وایو ښه جامې واغوندئ، ښه پیشن وکړئ چې له اسلام سره په مخالفت کې نه وي. خو د پیغمبر پیشن ته داسې مه وایئ چې دا د نن زمانې پیشن نه ده. ګورئ عصري ځانونه جوړ کړي، عصري ځان جوړېدل، ښه جامه، ښه لباس. اما داسې مه وایئ چې دا ګیره زه نه پرېږدم ځکه دا د نن زمانې پیشن نه ده. د رسول الله په دې سنت زه عمل نه کوم، دا د نن زمانې پیشن نه ده. الله اکبر الله اکبر. نو دا سیرت د دغه دپاره ځان ورته تیار او متوجه کړي چې د رحمت للعالمین صلی الله. دا هره قصه چې زه درته کوم دا د دې دپاره نه درته کومه، دې ته ګورئ چې په دې قصه کې مې څه شی ترلاسه کړل، په دې قصه کې مې څه شی عبرت واخیستل، په دې قصه کې مې څه وکړل، څه مې ونه کړل. دا اوس وګورئ، ما چې دغه د راهبانو د نستوره او د بحیره د دې دوو راهبانو قصې چې مې درته وکړلې، د تا دا زړه کې دا ایمان په محمد رسول الله نورم مضبوط سو. او که بیا سبا بیا یو ملحد درته راسي، یو شک درته پیدا کړي، بیا فکر وکړي چې والا دا قصه به څنګه وي. د الله بندګانو سیکولرانو د رسول الله ټولو احادیثو باندې شکمن کړل استه. د دې احادیثو قدر به موږ درته معلومیږي د نبی علیه السلام په سیرت کې. خیر راځئ، الله مو قدرمن سرلوړي کړي. راځئ په خیر. اسه والله ته په عمر کې برکت واچي، الله دې په علم کې نور برکت واچي، الله دې موږ ته بس سرلوړی او کامیاب لره. یو ویډیو مې مخکې جواب کړل، هغه بیا در سره نشر کړی دی. المؤمن دارالحفاظ فیسبوک پاڼه کې هم در سره نشر کړی. عمر جان سید قاري صاحب په بخښنې سره هغه وخت کې ما هغه نه و کړی، انشاءالله پیدا وکړي ملګرو سره به یې. ښه یونیټیډ جان مننه د زړه سره، بارک الله فیکم. راځئ په خیر. استاد درکړه سکرین د سره ټاکو، اوس به ان شاء الله تاسو سوالونو ته جوابونه درکو. نو کوشش وکړئ چې لایف سم د سره خوندور کړئ. الیز مریان لګ راوي چې تر اوسه 1 میلیون هم نه دی پوره کړی، 2 غنټې په 2-3 میلیون ته برسېدل. کوشش وکړئ سکرین سره وټاکوي. د دلاور جان خبره د سکرین د سره سم وټاکوي. الیز مریان زر کوي. هغه خو به مخکې ډبل کلیک کوي، ما د ډومانو خبره براته نه کوي. او یو بل خبره ان شاء الله تاسو دعا کوي، امید می الله جل وعلا تسته چې د قاسم علیه السلام پیدایش ته راورسېدلو، اله العالمین به ماته همدغسې او بچی بم الله راکوي. یو کال وروسته الله ته مې امید ده ان شاء الله. الله دې قاري صاحب محترم د غیب د خزانو درته نیک صالح نارینه اولاد ورکړي. امین یا رب العالمین. قاري صاحب محترم لکه څنګه چې زکریا علیه السلام ته ور یحیی علیه السلام تا ویډیو باره کې چې کله چاته پیغام رسېدلی و، ماته یو مشهور ټیک ټاکر د دوم مخلوق هغه کور ته میلمه راته راوست، څه پلان و. ما ورته ویلې قسم په خدای کور ته نږدې رانسې ملګری مې و. ما دا څه پلان هغه څنګه چې ګل د بیا بل نوم د هغه یې راته راوست. ما وایي میلمه نه منې، ما تا غوندې میلمه دلته کور ته زه نه پرېږدم. الله اکبر الله اکبر.
دوستان باید بستر سن شي. سن والا انډیواله هم ښکاره سو خسي غلی ولاړی چې راځي بارک الله فیکم. افغانستان مهرباني تاسې څه پوښتنه لرئ دا څو ورځې راځي مایک مو کار نه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب محترم هیله ده جوړ روغ به یو پوښتنه لرم. وکړي. لږ مخکې د ورور کمنټ ویل او ما ځان ته ورته ویلی وای څه مشکل دی هغه ویلی وای د خور سندره غواړي که د څه شي ګاڼه غواړي که نه هغه ویلی څه پوښتنه خور لرئ؟ ډېره ښه ښځه وي کور کې ناست دی مسلمان یې مونځ اودس کوي او ده ویل چې د خور ګاڼه غواړي یا سندره غواړي هغې راته هغه هلته لاندې کومنټ کې لیکلي چې دلته نبي صلی سیرت د هغه وایي د ګلپاڼې ګاڼه راته ولګوه البت نو زه دا خپرونه سره دا وایي دا غلطي چې ده دا غلطي چې ده د یو انسان خپله غلطي ده لاندې شیشه ټکوه ورځه په خپل ورونو دې زړه بد کوه. دغه قسم غلط پوه سوی ده. د الله بندګانو دا خبرې په غوږونو اوریا. د الله بندګانو دا خبرې په غوږونو اوریا. د الله بندګانو خبرې په غوږونو اوري. یو چا کمنټ کله یو ما مولیدل چې وایي موږ ته د پلانۍ ډمې سندره چالو کړه. د پلانۍ ډمې سندره. د الله بنده پړمان او غیرت مه کوئ. په سپکو بې عزتو داسې د رسول الله په دښمنانو باندې غیرت مه کوئ. نو هغه وویل چې د خور سندره یې غوښتلې وي. څوک د یوې ډمې چې څوک سندره غواړي خو خود بې خوري یا به یې د خور په سترګو وڅکوي نه. د خپل ډومانه خویندو لایف ته دې ورسي. یا الله خاطر وکړي دا خبرې په غوږونو باندې اوریا. په خولو باندې مه دا فکر کوي چې دوی د هغه هلک خور یاده کړله ما هغه خور یاده نه کړم هلکه مې خور ګاڼه چې غواړي ما له هغه وغواړي. ګورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نن 14مه خپرونه د سیرت وه. الله اکبر. نو په دې مبارکو خپرونو کې یو څوک درته راځي او بیا دغسې درته وایي دا خپل پیغمبر باندې مو غیرت کوم ځای ته کډه درنه کړې ده. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیژندلو باندې غیرت کوم ځای ته کډه درنه کړې ده. دا خبره اوري په غوږونو باندې قربانه کم اوسم. داسې چل مه کوئ چې اله غوږ دې څه شي درنه یوړل. دا غوږ یارې سوکا لاس وروړه بیا منډه اخله. ته به ستړی یم نه یې. پوه شوسته په دې خبره؟ بالکل به پوه شوی. څه وکړي هغه ځان نه پوهېږه بله ورځ هم راغله ځان یې کنځاو ته جوړولو خو مایک یې کار نه کولو. نن هم به افشان یې اچولی بس دغه اعتراض سره راپورته شو. د الله بنده نو الله مو سرلوړي قدرمن او عزتمن که دغه خپرونې مؤمنانو د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼې کې ضرور در سره اوري در سره ګوري. انشاءالله ډېر څه به ځینې زده کړي په ډېر څه باندې به پوهه سي. الله مو قدرمن سرلوړي کړه. د موږ پیر صاحب هم راښکاره سو د تاسو پیر صاحب هم راغلل او یاسین جان هم راغلی. د یاسین جان خو یو ورځ یې په غوره سخت قرباني ورکړله داسې د ملحدینو زړونه ورته ودردول. خدای جل وعلا دې د زړه ورته خوشحاله کړي. امین. هغه ورځ چې زه په سفر کې وم لایف راغلی وم په یاد مو دي؟ و قاري صاحب الله جل وعلا دې د په ځواني برکت کړي. دی ولا که پیژنم نه ولا که راته معلومي خو داسې د ملحدینو زړونه ورسوځولي وو په غورځ باندې داسې د زړونه ورسوځولي وو. دغسې یو ابابیل د رسول الله امتي کله کله ښیي په درد ورته خوري سړي ته نه هغه بیا په بل ځای کې داسې ور باندې راتاووي. ښه دا ملګری څوک د مهرباني شو لاړ کاته ذکر الله مهرباني رحماني تاسې مې خلاص کړي. ذکر الله تاسې پوښتنه لرئ؟ ذکر الله ارماني ذاکر الله. وعلیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. څنګه یې خیجي طبیعت مو ښه دی؟ قدرمن سي. بس زه خو دې دپاره لږ راښکته شوم د نبي علیه السلام په باره کې یو څو اشعار دي به ورته ووایم. دغه دې خواته که چې چا لګولی دغه نه پوښتنه کوي. دا رحماني مایک دې خلاص کړه مهرباني. ذکر الله ته لږ صبر وکړه. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. خیر انشاءالله جوړ صاحب دې ښه دی. مهرباني قدرمن خپله پوښتنه مطرح. قاری صاحب یو سوال مې کوو ښه. ښه. زه دلته په ایران کې ژوند کوم ښه.
دلته زه په یوه جلۍ باندې مین شوی یم. هغه جلۍ چې ده شیعه ده او زه سني یم. ښه زه کولی شم چې دې جلۍ سره واده کولی شم که نه؟ یا نه dale de bas. ښه یا اوس واده ورسره کوی سي که نه قاري صاحب؟ عمر جان همدغه جلۍ چې د دی ورباندې عاشق سوی ده دغه جلۍ که د ده مور ته کافر او مرتد ووایي کیدای سي بیا ورباندې عاشق نسي بېشک د ده خپلې مور ته بلکل او یا د ده پلار ته کافر او مرتد ووایي کیدای سي بیا ورباندې عاشق نسي بلکل خو همدغه خلق د محمد رسول الله بیبي ته عائشې او حفصې رضوان الله علیهن هغوی ته منافق او کافر او مرتد وایي دی ورباندې عاشق سوی ده همدغه خلق د رسول الله صحابو ته مرتد وایي دی ورباندې عاشق سوی ده حیران دې ته یم د دې خپل پیغمبر سره وفا کوم ځای ته لاړله د خپل دین سره وفا کوم ځای ته لاړله او یا که اوس دی ووایي چې یو ایرانی راغلی ده او د ده کور کې د ده په خور باندې عاشق سوی ده نه بلکل نو دی به بیا یو ایرانی ته شاید خپله خور ورکړي چې ورباندې عاشق سوی وي داسې چې د دین اسلام نه خبرې ختمنې ورکوي ډېر ورکړي دي قاري صاحب یعنی دا اجازت به ورکړي دی خپلې خور ته چې دی خپلې خور ته پردی څوک راولي او هغه ورباندې عاشق سي نه قاري صاحب نه ورکوي ګورئ دا د حیا ژوند نه ده دا د عزت ژوند موږ شهوت دومره پسې اخیستلی او پیغمبر یې رانه هیر کړی ده دین یې رانه هیر کړی دی الله دې په موږ باندې رحم وکړي امین الله دې په موږ رحم وکړي ملامت نه دی آی ډي تیزه ورله بیخي بد حال و ملامت نه دی نو اندور تکبیر چې دا د کلیسا د مزدورانو زړونه خو وسوځېږي نعره تکبیر الله اکبر ولله د مور شیدې دي سه الله وځي د دین دښمنانو اور قاري صاحب بیا څنګه زور ورکوي دا قاري خو دا زمري ته تکبیر وایي بیا درته وایم چې ناره تکبیر الله اکبر ولله اکبر ولله وځي د کلیسا مزدورانو ټرافو متیانو الله اکبر یاسین جان الله دې په ژوند او زندگی کې برکتونه نازل کړي بیا دا د موږ بعضې کسان چې وایي زه یو خبره ورته وکړم ما ته د کلیسا مزدور وایي او یو څوک بیا زمری ورته راولي هغه ته بیا دعا کوي نه ښه نو اوس دغه ته دې ته چې څوک دعا ونه کړي له هغه نه به لوی منافق بل نه وي بشک خدای جل وعلا دې تا په ژوند او په کور او په زندگی کې همداسې برکتونه درکړي چې د رب شان وي یاسین جان امین خدای بشک زړه درته وایي د چا په خاطر نه درته وایي همداسې د مؤمنانو د مدرسې خدمت کوي متعال رب دې د خپل شان مطابق اجر ورکړي دوی خدا د زانو حق بللی وسی دلته د رسول الله د سیرت خبرونې ته څنګه زمری ویستلی سوی ده نه بالکل د رسول دوی الله پنشمنت لپاره زمری وولي ورته و د رسول الله د صحابه او د ناموس دفاع ته بیا زمری ولې څه کي دا خو هلته د یوې ډمې د یو ډم یو د کلیسا د مزدور د رمباړیز کار ده جاني سره افرني تا مور پلارس قاری صاحب زه هم یو تکبیر به پکې بل ووایو د ازمري دپاره چې خیړه وسوځي نرې تکبیر
الله الله أكبر ولله الحمد. نره تکبیر. الله اکبر ولله. درې مو چې تازه سي. نره تکبیر. الله أكبر ولله الحمد. دا یو وخت کې پټرول جنسي براتلل بیا د موږ ملګرو به الته د صحابه په دفاع کې ناره تکبیر الله اکبر ول د موږ ملګرو ته اوس قصدن ور پام کړی دي دا خلق سوځي ور باندې نه د دې اصلا حقیقت د قصدن ور سره وایم دا بعضې ناخبره مسلمانانو ته وایم چې په دې باندې ځانونه پوهه کړي د موږ یو وخت کې د پیغمبر علیه السلام د صحابه په دفاع کې د مؤمنان دلته چې به دفاع وسوله یا به دلیل ورکړلی سو خلکو ته به یا به هغوی دلیل رانه وړل ګونګیان بسول د روافظو اغاګان نو ملګرو به د ناره تکبیر الله اکبر اواز وکړل نو په دغه وخت کې زمری راغلی و د پټرول جان بشک هغه ناره تکبیر د زمري دپاره په الله قسم که ویلی سوی وي یعنی قسم دی الله په ذات درته کومه هغه ملګرو د صحابه او د دفاع دپاره ناره تکبیر خو د دین دښمنانو هلته ورسره راوړی و ښه اوس دا ملګرو ته ورپام سوی دی چې په دوی تکبیر بد لګېږي نو اوس به خود تکبیرونه وایي بالکل جبه ده داسې منافق بچیان دي ښه بل ورځ دا لږ احساسي سوی چې وي هغه خبرې چې وسولې په هغې کې دا تکبیر را ګډ کړی چې دا وګر کنځلو ته هم تکبیر وایي دونه د رزیل بچیان دي نو خبره ده الله دې ده ته په ژوند او زندګي کې برکت ورکړي چې هر څوک یې الله دې د والدینو دپاره درته صدقه جاریه وګرځوي امین ښه راځه راپورته کوي یو کس راپورته کوي اوس په خپله دوی سوځي په خپله موږ تاسو ته ضرورت نشته راځئ عمر جان ته پوښتنه ځینې کوه زه راپورته کوم درته لال سعید صاحب مهرباني مایک مو خلاص کړئ صفي تاسې مې خلاص کړئ صافی لیار دا مونږ سره نسته بیده ده بابا عبدالرحمن صاحب غریب خو داسې به برسوی او داسې په منډه باندې لاړل